په بلوچستان ایالت کې زوروره او خونړۍ چاودنه او ګڼه مرګ ژوبله. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د جمعې پر ورځ د سلواغې پر 26مه پاکستاني رسنیو خبر ورکړی چې د بلوچستان ایالت په هرنایي سیمه کې د ماین په چاودنه کې 10 کان کیندونکي وژل شوي او 6 ټپیان دي. ویل کېږي د کان کیندونکو ګاډی پر یو ماین ختلی او دغه پیښه رامنځته شوې. په سیمه کې سرچینو ویلي دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې د سکرو د کان کیندونکو یو ګاډی د لار غاړې په ماین ور برابر شو. ځایي چارواکي وایي چې دغه چاودنه د هرنایي په سیمه کې شوې او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه یې پلټنې پیل کړي دي. بلوچستان یو له آرامو ایالتونو څخه ګڼل کیږي او په وروستیو کلونو کې د ګڼو بریدونو شاهد پاتې شوی چې ځینې یې وسلوالې ډلې او بیلتون پاله بریدګر ترسره وي. تر دې پخوا په بلوچستان کې کان کیندونکي تښتول شوي او ان په دغه ډول چاودنو کې هم وژل شوي دي. د بلوچ بیلتون پالو په نوم وسلواله ډله اجازه نه ورکوي چې په دغه ایالت کې کان کیندنې وشي او له همدې امله ځینې وخت د قانونو کاریګر له وسلوالو بریدونو سره هم مخ کیږي. لا تر اوسه پورې څرګنده نه ده چې دغه چاودنه د کومې ډلې له لوري شوې او که پر کان کیندونکو خپل چاودیدونکي توکي چاودیدلي دي، خو ځایي پولیسو یې په اړه د پلټنو خبر ورکړی دی. د بلوچستان په خواله رسنیو کې دغه پیښه د لار غاړې ماین چاودنه یاده شوې ده. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.